خبرو په اصولو کې دننه کوو. سرپرایز دی چې څومره هم دوستان یې راشئ ویزټ وکړئ. ډېر بهترین کانې نن پخ شوي دي، نوې نوې ډشونه هم پخ شوي دي. راشئ کانې به ټیسټ کړئ اور زمونږ د رسټورنټ نه خوند والې مونږ ونازوئ، مونږ له مینه راکړئ ځکه چې مونږ کامیابیږو، د ستاسو سره برکته به کامیابیږو. اور الله وایي چې زه هر انسان له یو وسیله جوړوم، نو الله وایي چې زه چاته داسې نه کوم چې مطلب ته ودی او سار راپاسې ما ته د کور مخې ته په دریالونو ډک بیږي ښي. صحیح ده. الله وایي زه هر انسان له وسیله جوړوم، نو تاسو زما وسیله یې راشئ لوکیشن سینډ کې اوس درځمه. مردان کوین زما یو ورور دی چې اسف نامې ده او لوکیشن چې کوم دی ریاض امن پوها شارع 20 ته ځان دستي راورسوه. نو دوستانو نن ډېر بهترین سرپرایز دی. راشئ چې څومره هم مینوال یې، چې څومره هم زموږ دوستان یې، راشئ ریاض امن پوها شارع 20 کې افغان شینواری رسټورنټ ته زموږ. اور نن به انشاءالله یو داسې یو دماکه والا سرپرایز وي ماسخوتن مونځ نه پس. نو راشئ دوستانو، لازم راشئ. زبم چې کوم دی زبم په تمه یم او یو ډېر بهترین کانې پخ کړي دي، یو ډېر بهترین کانې پخ کړي دي، ډېر بهترین چې د هغې مطلب چې بې حده ښایسته او بهترین کانې دي. IMMY ویلکم جان. نو چې څومره هم دوستان یې راشي مونږ ونازوئ، یقین وکړئ ستاسو په لاره به زمونږ سترګې وي، ستاسو انتظار به کوو چې زمونږ دوستان راشي. سټارټ کړه وروره، سټارټ کړه یار، سټارټ کړه. ستا ویډیو ضروري دی، زما خبرې خیر دی نه دي ښه. زما ورور زما د سر تاج یې پېښ شوې که نه، زما د سر تاج یې الله دې قدر وکړه. څه خبره نه ده پېښه، خلک ډایرکټ په راغلی وې داسې دونه غټ سړی خو نه یم چې ستاسو د خپو خور یم یار. ورځه الله دې مل شه ښه. نو چې افتاب راشي لګیا ما ته ووایه ښه، افتاب راشي ما ته ووایه. صحیح ده. څه کوي؟ تا راپاس او که نه څه دې ورته وایي؟ بکواس اوس نه کوي. تا کله راپاسولی؟ ما درته ووایي زه خو الخور خو نه یم یاره، ما درته ووایي بس. چېرته ځې که ځې ورسره؟ افتاب احمد سلام علیکم. وعلیکم السلام. لږ کار نو ښه. دا څوک چې غلط کمنټ کوي دې ته درخواست دی وایي چې غلط. ډېره مننه وروره، ډېره مننه. الله دې قدر وکړه، الله دې کامیاب کا. موسم سلر کا ستا کینګ خان دا څه وایي معصوم اسې به یې داسې خدای وایي سلر کا ستا بس کینګ زه پوه شوم ستا په جواب. ډېر ښکلی جواب دی وله ورکو. د نر بچی پلار دې نر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیسټ دی ډېر کنزل مه کوئ، ډېره ګناه ده مړه دا نه سمېږي. ټیک یم. لایف شیر کوي چې څومره مینوال دي په سعودي عرب کې، په سعودي عرب په خاوره کې څومره هم مینوال پراته دي، لایف ورته شیر کوي چې راشي. اریبا لوکیشن چې کوم دی ریاض منپوها شارع 20، ریاض منپوها شارع 20، ریاض منپوها شارع 20 کې ښه، ریاض منپوها شارع 20. دوستانو چې څومره هم مینوال یې ځان راورسوئ. نن هم یو نوی قسم کې ډش تیار کړی دی چې انشاءالله ستاسو به خوښ شي. ټایګر دی تاسو ښه یې الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ طبیعت هم ښه دی. ټایګره 500 کسان ناست یا ازمری پلی کوي یا ګاډی پلی کوي. عمران لکی یا ازمری پلی کوي یا ګاډی پلی کوي یا پیشکه پلی کوي. ډېر خلک ناست دي او ګوري چې یاره مطلب چې دا مشال څنګه چل دی، څوک سپورټ کوي او که نه خو د مشال د سپورټ چا زما له زوره د خدای نو مانا اختر د تپوس کوي. اختر ته وایه رب العالمین داسې تباه که لکه پیرغون چې تباه شو. پاک مولا د لیونې سپېلنې کا. پاک مولا د خاورې پاکې خاورې د خاطره د خدای پاک داسې وشرموه لکه پیرغون چې وشرمېدو. دا اختري ته زما له طرفه ووایه ښه. دوستانو ټیکیما راشه که نه، ټیکیما که نږدې راشه پلیټر وخوره. ولې وړه خبره خو نه ده. نومانه څنګه دوستانو نن زمونږ په رسټورنټ کې افغان شاله په لاینس کې زه به هوټل درځم که نه رور سره د فیملی هوټل ته راشه.
چې د خلکو ته پته ولګي چې ټایګر داسې معمولي ټپکې نه دی داسې کار وکړه صاحبه ویلکم دی درته صاحبه تا ته ویلکم صاحبه موسی بھائی وعلیکم سلام دوستانو نن زمونږ په افغان شینوار رستورانټ کې کوم چې په امن پوهه کې اشاریه شیرین کې دی ریاض کې نو ټول راشئ وزټ وته وکړئ نن به یو بګ سرپرایز دی ماسخوتن موږ نه پس یو ډېر غټ